السلام علیکم. څنګه یې جوړه څه کلاس بخیر است وخت منظم کن در اشتراک په سبجیکت من دغه کالکولیشن پارت 2 سیده یو کالکولیشن پارت 1 او دا پارت 2 دی. دا چې پارت 1 وګورئ بیا به دا ګورئ په دې سره خلاصې سیده. اوس په کوم پارت 2 کې ما یا کوم انفارمیشن پاتې شوی یا کوم معلومات پاتې شوی هغه هم په دې کې راشي او په دې کې زه تاسو نور د شایم کالکولیشن سنتیسیس یعنی د بایو سنتیسیس څنګه کیږي د جوړیږي څنګه د بنیاد څنګه دی یعنی فل ډیپ سټډي زه درته وایم په دې کې او په دې کې باید دوه نور شیان هم درته وایم. ان ټولي پیپټاید ورته وایي او سی ټولي پیپټاید ټیسټ. یعنې دا ټیسټ مطلب څه دی دا څنګه راځي د دې سره تعلقات څنګه لري سیده په دې وجه ټوله سره خلاص دی. راځئ چې مخ ته ځو. د دې لپاره چې دې ته اول ور راځي زموږ د جسم څخه فایبروبلاست سیل دی ته وایي کېږي سیده. فایبروبلاست کې دا کوم سیل چې دی د دې سره راځي تقریبا د دې څخه دا کوم فایبروبلاست چې دی د دې څخه ډېر شیان جوړېږي کنیکټیو ټیشو جوړېږي د هغه فایبر جوړېږي او هغه فایبر کوم نور داسې رشتې چې هغه جوړېږي او ګراوند سبسټانس ورته وایي دا جوړېږي. زه اوس په دغه کې در ښکاره کوم دا چې دی دا مکمل دا کوم حساب چې دی دا چې دی دا لوز کنیکټیو ټیشو په دې کې دا اوس چې مالک پرکاش کې دی ته وایي کېږي فایبروبلاست حجره. دا سو دا بل شین دلته نور شین ویني دا ټوله فایبروبلاست دی. دا تک شین چې دی دا فایبروبلاست دی. دې څخه دا فایبر جوړېږي د کاګولیجن فایبر جوړېږي د الاسټیک فایبر جوړېږي پروټین فایبر جوړېږي او ایکسټرا میټرکس جوړېږي. دا کوم د اوبه چې دی دا خالي ځایونه چې دی یا دا ګراوند سبسټانس ورته وایي دا خالي ځایونه چې دي دا اوس ګوره دلته د ګورو سره لیکې کش شوي دي. دا ټوله چې دی دا تقریبا دا کوم لیکې چې کش شوي دا ټوله د دې فایبر بلاست جوړېږي یعنی فایبر بلاست د دې حجرې نوم دی سیده. د دې حجرې څخه دا تقریبا د ټوله راځي دا پروټین دا الاسټیټ چې دی دا ټوله دا ګوره دا جالۍ چې دی دا رشې چې دی سوای د حجرو دغه نور فیټس چې دی د دې علاوه او دغه رګو علاوه نو دا ټوله چې دی دا د فایبروبلاست څخه راځي سیده. دا فایبر حجره چې ده دغه جوړېږي سیده. راځئ چې اوس مخ ته ځو چې دی څنګه ترانسلیشن کوي. د چې اوس پر په دې باندې سر د خلاصون چې دی څنګه ترانسلیشن کوي سیده. اوس دلته مخته ما جوړ کړی د ویډیو هغه باندې ښه نو دا اوس یو فایبر سیل ما جوړ کړی دی فایبر بلاست کوم حجره چې دغه جوړ کړی. اوس نیوکلیس څه چم کې ترانسکرپشن کې د کاګولیجن messenger RNA چې ورته وایي. اوس ترانسکرپشن چې دی messenger RNA چې په دې کې د اوس د سر نه د خلاصوم بیا هغه په بعد کې سر د خلاصوم ولې هغه جلا سبجیکټ دی. نو دې څه چم کې ترانسکرپشن او messenger RNA ته سیګنل واستوي چې ته دغه وکړه کاګولیجن messenger RNA ته میسیج راواخلو. هغه څه چم کې زیرا بازوم تر بازوم مثل کې د ترانسلیشن کې هغه بیا یو قسم سیګنل پیپټاید د دې سره یو ځای کې. نو د سیګنل پیپټاید چې کله سره یو ځای شي نو د ته کېږي پری پرو کالوجن وایي کېږي. نو دا بیا راځي مخ ته په دغه حجرې کې دننه نو مخ ته راځي هغه بیا ځي رف انډوپلازمیک ریټیکولم ته ورځي اله ته ورځي. نو هغه ته څه چم کې دغه سیګنل پیپټاید چې دی دا زندوري شي دا چین څه پیپټاید مطلب دا زنځیر دا چین سیده. وختي ما چې پارت 1 وګورئ په دې خپل سره خلاص شو. هغه چې زندور چې هغه ته برف فرو کالوجن وایي کېږي. نو دی دا رف انډوپلازمیک ریټیکولم چې دی په دې کې د دغه کې موډیفیکیشن دپاره واسي یعنې په دې کې بدلون راوستل دی خپله په یو شي بدلول یعنې دوی په یو ترتیب بدلول هغه ته په دغه کې کېږي سیده. زه په فل فارم نه درته د هاف کې درته وایم سیده RER کې کېږي سیده. نو هلته بیا څه چمه چې د دې څخه ان ټرمینل او سی ټرمینل زنجلا کېږي په اخر کې. اوس ما خالي باید وساته په دې چینج مکمل کې چې دی یوه خواته سی ټرمینل دی او یوه خواته ان ټرمینل دی سیده. هلته چې ما وختي درته وویلی چې دا ان ټولي پیپټاید او سی ټولي پیپټاید دا سیده ان ټولي پیپټاید دا دی ورسیده. نو یوه خواته سی ټرمینل یوه خواته ان ټرمینل په مابینځ کې د پروټین دغه دی سیده. دې ته وایي کېږي 3-4 پروټین سره یو ځای کېږي. یو کېږي ګلایسینز پرولین او د لایسینز په نامه باندې کوم پروټین دی سیده. نو دا 3 سره یو ځای کېږي. نو دلته اوس دی راځي هایدروکسیلیشن دپاره راځي یعنې په دې کې بدلون راتلل یعنې په دا پروټین کې بدلېدل راتلل. نو هغه څه چم کېږي کوم چې ګلایسین چې دی هغه ته پرولل هایدروکلیکس ورته کېږي او دا بل ته لایسل هایدروکسیلیشن وایي کېږي یعنې دواړه بدلېږي په دا په بل پروټین بدلېږي سیده. نو کله چې بدل شو نو هغه ټولو ته وایي کېږي جلا خپل نومان باندې کېږي یعنې هایدروکلیشن د دې لپاره بیا یو کو فیکټر پکارېږي. هغه کو فیکټر چې دی ویټامین سی دی
سیده کوفیکټر یعنی چې دوی کله ځان په اړه یعنی په ډي ایچ پرولین په نامه باندې یا هایدروکسلین پرولین یا لایسین په نامه باندې چې ځان اړوي نو هغو دپاره یو کوفیکټر پکار دی یعنې د دوی د ځان سره پروټین اضافه کول هغه دپاره یو کوفیکټر پکارېږي سیده اوس ګورئ وایي دا که د هایدروکسیلیشن وسوځېده نو هغه ډي ایچ ته ورور او ګلایکولایسین هم په دې کې وسي نو هغه تقریبا دا ټول موډیفیکیشن په دې کې کېږي دا کوم ځای ما پرونانسیشن غلط وي ته خپل سمو یعنی دلته چې دی هایدروکسیلیشن هم کېږي هایدروکسیلایسین هم کېږي پکې او ګلایکولایسین هم په دې موډیفیکیشن کې کېږي یعنې د ده سره یو څو پروټین سره یو ځای کېږي سره یا دی بدلیږي په یو پروټین باندې یو دا یوازې بل ته نه موښلي په دې وجه نو دلته بیا سی ټرمینل ور ان ټرمینل ځینې ریموو شي چې کله دوی هایدروکسیلیشن کېږي یا ګلایکولیشن کېږي نو دا شیان ځینې ریموو شي نو بیا دا چیرې ځې ګولجي اپریټس ته ولاړ شي ګولجي اپریټس چې ولاړ دی دا بیا پرو کالجن سو پرو کالجن څخه چې دی هغه ان ټرمینل دورې کې او سی ټرمینل هم ځینې دور کې نو دا بیا ټریپل هیلیکس په نامه باندې یادېږي سیده ټریپل هیلیکس دلته سره وموښلي سره یو ځای سره وګرځېږي دا سی ټرمینل دا بل دغه ځینې دور کې دا په دې ځینې ریموو چې دا نور موډیفیکیشن پکې کوي دا نور موډیفیکیشن کې یا نور بدلون پکې راځي هلته کوم چې ډي هایدروکسیلیشن پکې کوي په سیده نو په دې وجه نو دی باره خالص ټریپل ایکس هیلیکس پاتې شي نو هغه ته کېږي ټریپو کاګولیجن په نامه باندې یادېږي سیده دا ویډیو لږ سپیډ ته زه چې کوم ځای وایم هغه دی زما څخه مخکې په دې وجه سیده نو دلته بیا یو راشي لایسل اوکسیډیز په نامه باندې یو انزایم راشي نو دوی دلته سریلی داسې جالي سریلی نو داسې ګوره داسې خانه پرته درې ریښې سره جلا پرتې نو هغه ریښې د مښلولو لپاره دغه راځي سیده نو یوه خبره بله باید وساتئ چې د دې دپاره د څو پر چې دا انزایم نه راغلی هغه دی نشي مښلولی سي دې انزایم ته ویل کېږي کولوینټ کراس لینک دې ته ویل کېږي سي دا کوم په نامه باندې چې دا انزایم سره راشي بیا دوی مښلي دغه د وجې څخه مښلي چې هلته موږ هایدروکسیلیشن وکړئ نو هغه هایدروکسیلیشن د وجې مښلي که هغه ونه سي نو دی بیا نه سره مښلي په دې انزایم باندې سي ده نو بل یوه خبره باید وساته چې دلته چې دا کله سره ګرځي یعنې دا درې پیچ ځینې جوړېږي یعنې دا درې کله د رسۍ په رقم چې جوړېږي دا رقم دا درې سره کوم چین چې سره یو ځای کېږي یا دا چین سره مښلولو کې یا دغه کې په دې کې د ډېرو شیانو ضرورت پېښېږي یو ډېرو منرالو باندې ضرورت پېښېږي نو موږ ته پکارېږي ویټامین سی پکارېږي زنک پکارېږي کوپر پکارېږي مګنیز پکارېږي او د چیز دپاره د ټریپل ایکس دپاره ټریپل هیلیکس دپاره د درې چین دپاره زموږ دا منرال پکارېږي سیده نو سی پپټایډ چې دی او ان پپټایډ چې دی یعنی د سی ټولي پپټایډ او ان ټولي پپټایډ په دې باندې بیا زه به بل ویډیو جوړوم سیده ولې په دې کوم جوړه کړه دا ویډیو بیخي اوږدېږي او د دې سبجیکټ هم ډېر اوږدېږي هغه به پارټ 3 کې زه په دې باندې سر د خلاصوم ولې په دا وجه باندې دا ویډیو اوږدېږي هغه جلا غټ سبجیکټ دی سیده پر هغه ټیسټ باندې زه هلته کوم چې دا سی پپټایډ بیا نور مخ ته چې کار کوي او ان ټولي پپټایډ مخ ته نور څه کار کوي سیده ما ول په دغه ویډیو کې جوړول خو هغه ویډیو ډېر وزیو سو په دې وجه پارټ نور کوم ویډیو خوښ شوی د سره شیر کړئ لایک کوئ کوشش کوئ چې بل